ټولو ملګرو ته او ټولو مؤمنانو ته او ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی زمونږ چې نن 10 رمضان دی او نن د نور ډوبېدو سره د رمضان د میاشتې 3 حصه به ختمه شي، ثلث 3 حصه. او سبحان الله ډېره زر تېره شوه. که زه پې یعنې قسم وخورم که نه، په خپله زه خو په پوه شوی یم، ځکه چې پرون سړی وایي دا موضوع روانه وه چې سپوږمۍ لیدی شوې ده او که نه ده لیدی شوې، او نن دا 10مه روژه تېره شوه. یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ویلو، هغه وایي زه د مال وصیت کومه، یعنې کیدای شي مړ شم نو د دې مال نه وصیت وکړم، څومره وکړم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الثلث والثلث کثیر، 3 حصه وصیت وکړه خو 3 هم ډېره ده. نو زه اوس دلته دا وایم چې الثلث والثلث کثیر، 3 حصه تېره شوه او 3 ډېره حصه ده. زما تا نه دا سوال دی، زما دا سوالونه به په زړه باندې ولیکئ ټول. څو پیري د قرآن ختم کړی دی؟ اولنی سوال حاضرینو نه، لیدونکو اوریدونکو ټولو نه، څو پیري د قرآن ختم کړی په 10 ورځو کې؟ ښه، په غریبانانو دې څومره خرچه کړې ده په دې 10 ورځو کې؟ مونږ وایو که نه چې د روژې هغه مسایل چې مونږ بیانول، مونږ دا وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر کریم انسان و، ډېر سخي، خو په روژه کې به بیا دومره سخي و چې دا تیزه سیلۍ چې به راله د دې نه به هم د هغه سخاوت تیز و. زما تا نه دا سوال دی، د څو غریبانانو سره دې په 10 ورځو کې مرسته کړې ده؟ په دې 10 ورځو کې تا د قرآن کریم څومره ترجمه یې زده کړې ده چې یاد یې درته؟ یو خاص هغه طوطي ګردان دی او یا هسې اورېده دي. په دې 10 ورځو کې تا د قرآن کریم څومره تفسیر یې زده کړی دی؟ په کم آیت یې ځان پوه کړی دی او په څو دې ځان پوه کړی دی؟ په دې 10 ورځو کې تا د قرآن څومره حصه یاده کړې ده؟ یو صورت دې یاد کړی دی، 2 دې یاد کړي دي، که 2 آیتونه دې یاد کړي دي، که 3 دې یاد کړي، څه دې یاد کړي؟ بله ورځ مې یو ویډیو وکته، یو کس نشر کړې وه د خپل نیکه ویډیو وه، او د هغه 78 کاله عمر د قرآن ختم کړی، او هغه امیلونه ورته ورچې او خوشحالي ده سم 78 کاله. دا دلته چې ناست دي دا به وایي موږ ځوانان یو، او که دې اخري لنډو سیرتونو کې دې راټینګ کړي دې که به ته ټول ګډوډ شي. په دې 10 ورځو کې دې څومره قرآن یاد کړی؟ که نصیب د پیکوړو د سموسو غم دی در سره، تصریف د روابزه او د شربت غم دی، دقه خبرې دي زموږ په روژو کې. پېشمنۍ څه به پخوو، روژه ماتې څه به پخوو، پېشمني له به سره وړو، روژه ماتې له به سره وړو، دقه کیسې ته به چې بس د لوږې نه مړه شو موږ ټول د ډوډو غم دی او د پېشمنو او د روژه ماتې غم دی. زه تا نه دا سوال کوم، ما په دې باندې حدیث بیان کړی مو مخکې، هغه خبرو هغه دلایلو بیا نه ځم. یو حدیث کې دی چې الله هره شپه خلک د اور نه ازادوي، یو حدیث کې دی چې د ورځې م ازادوي، د شپې م ازادوي. ستا نه زما دا سوال دی، ستا دا یعنې په ځان دې دومره اعتماد یا څه شتي چې الله به ته ازاد کړی؟ دا خو اوس ما ته پته نه شي، تا ته به ښه پته وي. ته په خپله دې 10 ورځو د اعمالو ته وګوره. صحیح ده چې الله خو مهربانه باچا دی، خو په لږ څه باندې هم سړی بخي، خو زه تا ناسې دا سوال کوم، او کیدای شي ته ماته وایي چې زما امید دی، امیدونه خو زموږ د ټولو دي.
زمونږ د ټول دغه امیدونو ته ناست یو نو اعمال کوم ځای کې دي په دې لسو ورځو کې چې تا کوم کردار ادا کړی دی او تا چې څه کړي دي آیا دا د دې لایق دي چې الله ته د جهنم نه آزاد کړي په دې لسو ورځو کې تا د څومره خلکو سره مرسته کړې ده په دې لسو ورځو کې تا په څومره جوماتونو باندې روژه ماتې تقسیم کړی په دې لسو ورځو کې تا د کمو غریبو کورنو تپوس کړی په دې لسو ورځو کې تا څومره ذکر او اذکار کړي دي او ته څومره الله ته نږدې شوی او ته څومره د شیطان نه دې ځان لرې کړی دا ټول تپوسونه زما په تاسو باندې قرض دي ځان له جواب ورکوي خو بیا مو وایم الحمدلله وخت شتي لس روجې تېرې شوې شل پاتې دي او شکر د الله دا دی چې لا ژوندي یو نو بس د اوس نه طریقه بدله کړه که نه د اوس نه بدله کړه لږ د دې دنیا نه لاسونه راکاږه که نه اوس تلاوت راواله شروع وکړه قرآن راواله شروع وکړه د اوس نه شروع وکړه غریبانو باندې خرچه وکړه که نه د اوس نه د تراوو اهتمام شروع که که نه فرض منځونه په جومات کې دې بعضو ته به حیران شي د تراوو سخت اهتمام کوي او فرض منځ هغه به نه کوي خو تراویح جي تراویح اهم د فرض منځ اهتمام به مخکې کې ورسره د تراوو د تهجد د اهتمام شروع که قرآن ترجمه یې زده که څه نه څه تفسیر څه نه څه یې زده که ځان پوه که په یو څو ایتونو باندې یو څو ایتونه یاد که یو څو لنډي صورتونه یاد که دا موقع ده والله دومره موږ بېغمه یو که نه دومره بېغمه که ما ورته سوچ وکړو چې کیدای شي دا روژې زما اوس ته اخرنۍ وي نو بیا را روانې روجې نه مخکې که موږ له مرګ راځي نو بیا څه به کوې ته بیا هم د روجې داسې تېرې لکه څنګه چې اوسې که دا اخرنۍ روجې ته بیا هم دغه شان ناستې دغه شان بېغمه به نو لسمه روجه دا د نن ده او لس روجې تېرېده معمولي خبره مه ګڼه ګورئ درېیمه حصه د میاشتې تېره شوه او ستا د ژوند بعض حصه تېره شوه او الله ته نږدې شوې سفر دی الله ته لنډ شو نو سوچ او فکر او بیا وایم سوچ او فکر وخت شتي اوس هم موږ سره الحمدلله څه چې شوي دي هغې شوي دي کومې کوتاهیانې را روانو شلو کې هغه کوتاهیانې خپلې ختمې کړه او الله ته د نږدې کېدو کوشش وکړه په هر عبادت سره او په هرې طریقې سره دا یو نصیحت د بیان په اخره کې ټولو ملګرو ته او الله سبحانه وتعالی دې په دې باندې عمل کولو توفیق موږ ټولو ته راکړي په دې تېرو لسو روجو کې چې زموږ نه کومې کوتاهیانې شوي دي الله دې راته معاف کړي او را روانو لسو کې دې الله موږ له د مزید بندګۍ توفیق راکړي را روانو شلو کې دې الله موږ له مزید د بندګۍ توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې د میاشتې د اخر ته موږ په خیر خیریت سره ورسوي او الله دې موږ ته راورسوي الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.